د حسیب قوای مرکز په نوم مشهور او د مقاومت جبهې هغه کومندان چې پر د غلا فساد او زورواکۍ تورونه وو د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې سره له څو تنو نور وژل کیږي. د غوښتل د پروان ولایت په یوه ځانګړې سیمه کې د سړک غاړې تلاشیو په واسطه یو ځل بیا ځان را څرګند کړي، خو په داسې حال کې چې دی لا د مخه د امنیتي ځواکونو تر نظر لاندې وو. په حسیب یوازې د غلاو او زورواکیو تورونه نه وو، بلکې ښکاره ځان افغان هم نه باله. دا په داسې حال کې چې له کال 2010 راهیسې تر 2013 پورې د جمهوریت دوره کې د ځانګړو ځواکونو د قطعي کومندان پاتې شوی وو. خو دا 8 کلنه دوره د تورونو مطابق ټوله په مارکیټونو کې د بدمعشۍ په زور د پیسو راټولولو او د وسلو په مټ په غلاو کې تیر شول. یوازې اوس نه، بلکې جمهوریت کې هم یو باغي او د قانون ماتونکی شخص ګڼل کېده چې پر عامو خلکو به زورواکي او بدمعشي کوله. 2 کال وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یعنی په 2019 کال کې پر حسیب د قتلونو تورونه پورې کړل او د نیولو امر صادر کړ. خو د ګڼو عملیاتو سربیره په پنشیر کې د نیولو هڅې ناکامې پاتې شوې. د طالبانو پر راتګ سره حسیب د مقاومت جبهې سره یو ځای او د کومندان په حیث د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې اعلان وکړ. د پنشیر او سالنګ په غرونو کې د طالبانو په وړاندې په څو لنډو نښتو کې برخه واخیسته او په مکرر ډول به د ویډیوګانو له لارې د طالبانو پر ضد د جګړې د دوام اعلان کاوه. خو طالبانو حسیب د شر او فساد د جبهې غړی باله، د دې ترڅنګ د ټولنې امنیت لپاره ګواښ باله.